داسې اساسي قانون باید جوړ شي چې هغه ستونزې حل کړي. په تېرې 20 کلنه دوره کې موږ اساسي قانون درلودی، ولې دلته پرېمانه بلا ډېرې ستونزې وې. کومې ستونزې دپاره هغه حل پیدا کړی؟ اوله غټه ستونزه دغه اشغال و، 20 کلن د امریکا اشغال. دا اساسي قانون د هغو اشغال لاندې جوړ شو. آیا دې اساسي قانون هغې ته اجازه ورکړې وه که دا ستونزه نه وه؟ دلته چې د قومي تعصبات ول، دلته د ژبني تعصبات ول، دلته د مختلفو نامو ټاپو باندې د افغانستان د ملت یوه ډېره لویه کتله محرومه شوې وه، د بشري حقوقو نه ویستل شوي وو. دغه طالبان چې افغانانو امریکا اول د بشریت د حقوقو نه وویستل، بیا 18 میاشتې د افغان په حیث باندې مذاکرات ورسره وکړل او بیا دغه د اوس یو ډول نیمه رسمي تعامل ورسره کوي. دغه اساسي قانون په چارچوکاټ کې یا د اساسي قانون په رڼا کې چې فرعي قوانین جوړ شوي، هغه ولسي جرګې دغه طالب ته کوم فکر درلودی؟ دغه د سنا مجلس د سناتورانو د طالب ته کوم فکر باندې کتل؟